پېښور کې له افغان کډوالو سره د پاکستاني حکومت د بندیزونو دوام. دا چې تازه څه اقدام کړی او طالبانو څه ویلي، نو جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په پېښور کې یو شمېر افغان کډوال وایي له هغه مهاله چې پولیسو د محرم د نمانځلو لپاره یو لړ امنیتي بندیزونه لګولي، نو دوی له کوره په ډاډه زړه نشي راوتلی. دغه افغان کډوالو افغانستان انټرنیشنل پښتو ته وویل چې دغه بندیزونه د یوې میاشتې لپاره لګول شوي او دوی به د راتلونکي جولای میاشتې تر 15مې نیټې د دغو ستونزو سره غاړه غړۍ وي. په پېښور کې میشت افغان کډوال عبدالجبار افغانستان انټرنیشنل ته وویل چې دوی روزمره کار کوي او د ورځې ګټه په ماښام کې د خپلې کورنۍ سره خوري، خو که دغه بندیزونه همدغسې پاتې شي نو د دوی ورځنی ژوند نشي تېرېدلی. په پېښور کې امنیتي چارواکو د محرم په میاشت کې د امنیت د ټینګښت له کبله امنیتي ګامونه سخت کړي او دغه ښار په هرې څلور لارې د پولیسو پوستې ځای پر ځای کړي دي. په دغه ښار کې د امنیتي چارواکو له لوري 4 بېلابېلې اعلامیې خپرې شوي چې په یوه کې افغان کډوالو ته خبرداری ورکړل شوی چې د جون میاشتې له 15مې څخه د جولای تر 15مې نیټې پورې په کمپونو او کورونو کې پاتې شي او د تګ راتګ څخه ډاډه وکړي. په پېښور کې آزاد خبریال رفعت الله ورکزی وایي سره له دې چې د امنیتي چارواکو لخوا پر افغان کډوالو د یو لړ بندیزونو په اړه خبرپاڼې خپرې شوي، ښاغلي ورکزي افغانستان انټرنیشنل ته وویل سره له دې چې هر کال د محرم په شپو ورځو کې د خیبر پښتونخوا په ځینو علاقو کې د پولیسو لخوا امنیتي تدابیر سختیږي، خو سږ کال دغه تدابیر زیات شوي او د لګېدلو بندیزونو موده یې هم تر 1 میاشتې غځولې ده. هغه وایي د 1 میاشتې لپاره د دغه شان تدابیرو نیول او یا پر افغان کډوالو د بندیزونو لګول انصاف لرې خبره ده. د هغه په وینا که داسې کیږي نو هلته به پراته افغان کډوال څنګه خپلې ورځنۍ چارې سمبال کړي. نوموړی دا له افغان کډوالو سره ستر زیاتی ګڼي. طالبان بیا وایي افغان کډوال د پاکستان نه امنۍ کې لاس نه لري نو نه باید په بېلابېلو پلمو وځورول شي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.